تاریخي افغانستان د تاریخ هنداره. افغانستان لرغونی او ډیر پخوانی تاریخ لري، خو تر اوسه پورې په دې هیواد کې ژورې او پراخې څېړنې نه دي شوي، او د دې هیواد ډیری ګوښه او لرې پرتې سیمې لا هم ناپېژندلې پاتې دي. اوس چې افغانان د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې خپاره شوي، تر بل هر وخت ډیره اړتیا ده چې د خپل هیواد د تاریخ په اړه پوهه ترلاسه کړي. خو له بده مرغه هغه تاریخونه چې د افغانستان په اړه لیکل شوي ډیر لږ علمي او بې طرفه دي. د افغانستان ډیری تاریخي کتابونه پردیو لیکوالانو لیکلي او د هغوی لیکنې او څېړنې له غرض او ځانګړو موخو خالي نه دي. یا دا چې هغه تاریخي کتابونه چې د ځینو تاریخ لیکونکو لخوا لیکل شوي، په هغو کې د حقایقو د څرګندولو جرأت او توان نشته. په همدې ویډیو کې ما هڅه کړې ده چې د افغانستان تاریخ له بېلابېلو اړخونو راټول او وړاندې کړم، څو وکولای شم تاریخ په بېطرفانه ډول بیان کړم. د نړۍ تاریخ په دوو دورو ویشل شوی، یو د تاریخ نه مخکې دوره او بله تاریخي دوره. په دې ویډیو کې موږ د تاریخي دورې څخه پیل کوو. د هېواد تاریخي دوره هغه وخت پیلیږي چې وده او پرمختګ رامنځته کیږي او انسانان له بدوي او جامدې مرحلې څخه راوځي. ځکه په دې دوره کې انسانان لیک زده کوي، د ټولنیز او اقتصادي ژوند اصول زده کوي، او ورو ورو یې کلیوالي او کرنیز ژوند غوره کړ. ښارونه جوړ شول او په همدې ښارونو کې د دولت په نوم بنسټونه رامنځته شول. په همدې دوره کې تاریخي ښار بخدي یا بلخ آباد شو چې د ام البلاد نوم یې خپل کړ. د دې ښار په لوړو کلاګانو زرګونه بیرغونه رپېدل او دولتي بنسټونه پکې جوړ شول. خلکو په همدې دوره کې د ټولنیز نظم د ټینګښت لپاره قوانین وضع کړل. په دې وخت کې آریایان د هیواد په ټولو شمالي سیمو کې خپاره شول. کډوالۍ پراخې شوې او آریایان د خپلو کډوالیو په لړ کې هند او پارس چې اوسنی ایران دی ولاړل. ورو ورو د خلکو شمیر زیات شو. دوی د پاچاهۍ نظام رامنځته کړ او یو کس یې د باچا په توګه وټاکو چې د هغه نوم یما و، چې ځینې خلک یې جم یا جمشید بولي. یما بلخ چې هغه مهال بخدي بلل کېده خپله پلازمینه وټاکله. هغه ښار د لوړو دیوالونو په وسیله چاپېره کړ او د بخدي ښار په مربع بڼه آباد شو. د ښار په لوړو دیوالونو لوړ بیرغونه لګېدلي وو چې له لرې ځایونو څخه به هم ښکاره کېدل. له همدې امله بخدي د لوړو بیرغونو ښار په نوم یادېده. یما د خپل هیواد له زرغونتیا او کرنې سره ځانګړې مینه درلوده. ویل کېږي چې هغه د سرو زرو امسا او قلبه لرله. امسا د ده د پاچاهۍ نښه وه او همدارنګه قلبه یې د کرنې نښه وه. هغه د روحانینو یوه طبقه رامنځته کړه او د کال لومړۍ ورځ چې د نوروز په نوم پیژندل کېږي د ده د دورې له مهمو یادګارونو څخه ده. له دې دورې څخه موږ په لاس کې کوم لیکلي تاریخي سند نه لرو او د دې وخت تاریخ له افسانو سره ګډ شوی. دې خلکو چې ځانونه یې آریایان بلل، آریا د نجیب معنا لري او خپل هیواد یې آریانا بالو، یعنی د نجیبو خلکو هیواد. خو ضحاک چې د یما وراره و، د یما پاچاهي را نسکوره کړه او خپله واک ته ورسېد. دا چې ضحاک یو ظالم باچا و، نو خلکو د ده په وړاندې پاڅون وکړ او هغه یې له واکه لرې کړ. وروسته له ضحاک څخه فریدون چې د یما له نږدې کسانو څخه و، د پاچاهۍ پر تخت کېناست. د فریدون کلا چې د ښارکونه په نوم هم یادېږي، د افغانستان په سویل د فراه په ولایت کې له مهمو تاریخي ابداتو څخه ده. خو مخالفتونه لا هم روان پاتې شول او وروسته د پېشدادیانو واکمني واک ته ورسېده. د پېشدادیانو نوم له دوو کلمو څخه جوړ شوی، یو پېش او بل داد، چې د عدل او انصاف معنا لري. ځکه چې د دې کورنۍ باچاهانو پر خلکو په انصاف او عدل حکومت کاوه، نو په لرغوني تاریخ کې دوی په همدې نوم مشهور شول. د آریانا خلک په هغه وخت کې مشرکان او بت پرستان وو. هغوی هغه شیان چې دوی لپاره ګټور بلل خدایان ګڼل او عبادت یې کاوه. دوی لمر، سپوږمۍ، ستوري او طوفانونه عبادت هم کاوه. د دې دورې له مشهورو خدایانو څخه یو دیو و چې ګمان یې کاوه دوی ته ګټه رسوي. دیو په اصل کې د ویرې او وحشت نښه وه چې هغوی یې د دیو په نوم پیژندل. بل خدای یې اګنه و چې باور یې درلود د اور واک له ده سره ده. هغوی به د لوړو ډبرو په سر کېناستل او د لمر ختو او لمر لوېدو پر مهال به یې د لمر عبادت کاوه.
د پېشدادي پاچاهانو له دورې څخه وروسته د کینانو کورنۍ واک ته ورسېده. د دې کورنۍ د لومړي پاچا نوم کوکواتا و چې په فارسي ژبه کې کیقباد بلل کېږي. لکه څنګه چې مخکې وویل شول، د دې دورې تاریخ تر ډېره حده له افسانو سره ګډ دی. د بېلګې په توګه ویل کېږي چې کیقباد یو ورځ په دښته کې پسونه څرول چې ناڅاپه 2 بازان له اسمانه راښکته شول او یو زرین تاج یې په منګولو کې نیولی ولید او پر سر یې کېښود. په همدې ډول هغه پاچا شو. په همدې وخت کې پراخ کډوالۍ پیل شوې او خلک له یوې سیمې بلې سیمې ته کډه شول. دا کډوالۍ شاوخوا 3500 کاله مخکې ترسره شوې چې په لرغوني تاریخ کې د ویدي دورې په نوم یادېږي. په لرغوني ژبه کې وید د پوهې او دانایي معنا لري، ځکه چې په دې دوره کې شعر وده وکړه او د خلکو پوهاوی لوړ شو. دا دوره د ویدي عصر په نوم هم پیژندل کېږي. په ویدي عصر کې پاچاهانو خپلې ټولې چارې د مشورې له لارې ترسره کولې. خلکو به له کلي تر کلي قومي جرګې جوړولې او په دې جرګو کې به د سولې او جګړې او همدارنګه د قبایلي دوستیو او تړونونو په اړه خبرې کېدې او په پای کې به یوه ګډه پرېکړه صادرېده. په ویدي ټولنه کې ښځو د سړو په څېر په ټولو مذهبي مراسمو او جشنونو کې آزاد او فعال ګډون درلود. د کیانیانو له واکمنۍ وروسته د اصفه کورنۍ په بلخ او پختې کې پاچاهۍ ته ورسېده. د دې کورنۍ له واک ته رسېدو سره په ټولنه کې نوي ټولنیز بدلونونه رامنځته شول. زردشت شاوخوا 2600 کاله مخکې په بلخ کې زېږېدلی. هغه د بلخ د یوې نجیبې کورنۍ غړی و. د هغه پلار چسم نومېده او د بلخ د پاچاهانو له وزیرانو سره یې کورنۍ اړیکې لرلې. زردشت یو پرهیزګار انسان و. زردشت باور درلود چې ټولنیزې شخړې د مذهبي اختلافاتو له امله رامنځته کېږي، نو ځکه یې نوی دین راوړ. هغه د یو خدای عبادت ته بلنه ورکړه او خدای یې اهورامزاده وباله. هغه څو خدایي پرېښود او د یو خدای پرستۍ بنسټ یې کېښود. د بلخ پاچا ویشت اسپه د زردشت دین ومانه او امر یې وکړ چې د زردشت کتاب پر 1200 د غوافو په څوکو ولیکل شي او په ټولو معبودانو دې وویشل شي. زردشت په هغه جګړه کې ګډون وکړ چې د ویشت اسپه او توریانانو ترمنځ شوې وه. په همدې جګړه کې ووژل شو. د هغه عمر د مړینې پر مهال 72 کاله و. د زردشت تعلیمات پر ښه فکر، ښه وینا او ښه عمل ولاړ و. د دوی د عقیدې له مخې هر هغه څوک چې دا لاره خپله کړي د تلپاتې جنت مستحق ګرځي. وستا زموږ د هېواد د لرغوني تاریخ یې معتبر ماخذ بلل کېږي، ځکه پکې د افغانستان یو شمېر سیمو، سیندونو، غرونو او ولایتونو نومونه یاد شوي دي. په ټوله کې اریانا د پرمختګ په لوړه څوکه وه، تر هغو چې له میلاد څخه شاوخوا 550 کاله مخکې د هخامنشي کورنۍ یو باچا کوروش د یوې سترې امپراتورۍ بنسټ کېښود. هغه خپل فتوحات ختیځ لوري ته هم وغځول او د فارس ټولې سیمې او اوسنی افغانستان خاورې یې ونیولې. په دې توګه دا سیمې د هخامنشي امپراتورۍ برخه وګرځېدې. وروسته له کوروش څخه داریوش واک ته ورسېد. هغه هخامنشي امپراتورۍ له یونان څخه تر هند پورې پراخه کړه. داریوش لوړې ماڼۍ جوړې کړې او د حکومتدارۍ او اداري پیاوړي نظامونه یې رامنځته کړل. د هخامنشي تمدن نښې او آثار د دې امپراتورۍ په ټولو نیول شویو سیمو کې د یادګار په توګه پاتې شوي. همدارنګه د دې امپراتورۍ په بېلابېلو سیمو کې ګڼ شمېر سنګلیکونه پاتې دي چې د همغو سیمو د خلکو په ژبه لیکل شوي دي. په دې سنګلیکونو کې د داریوش پیغامونه او د هغو وخت د نیول شویو سیمو نومونه ثبت شوي. د هخامنشیانو واکمني لا هم په اریانا کې روانه وه چې له میلاد څخه 313 کاله مخکې سکندر مقدوني له یونان څخه پر دې لور لښکرکشي وکړه. خو په اریانا کې له سخت او پراخ مقاومت سره مخ شو، تر دې چې شاوخوا 4 کاله وروسته یې وکولای شول اریانا ونیسي. سکندر مقدوني شاوخوا 7 کاله واکمني وکړه. له میلاد څخه 320 نه تر 326 کلونو پورې پر هندوستان لښکرکشي وکړه او په 323 قبل میلاد کې بابل ته ستون شو او هلته ناروغ شو او بالاخره د 22 کلنۍ په عمر باندې مړ شو. دو په دغه کم عمر کې یو ستره امپراتورۍ رامنځته کړه. د یونانیانو د واکمنۍ له تدریجي زوال وروسته د هند د موریا کورنۍ واکمني اریانا ته مخه کړه. د موریا واکمنۍ له نفوذ سره سم بودایي دین د هېواد تر ختیځو سیمو پورې ورسېد. په اریانا کې د کلتور، افکارو او دینونو د ګډېدو یو نوی پړاو پیل شو چې مهم او ژور بدلونونه یې له ځان سره درلودل.
د موریا امپراتورۍ بنسټ ایښودونکی چندراګوفتا و چې په 340 قبل میلاد کې واک ته ورسېد. هغه تر 315 قبل میلاد پورې په اریانا کې پراخ فتوحات ترسره کړل. له یونانیانو سره یې ښې اړیکې ټینګې کړې او بالاخره په 293 قبل میلاد کې له نړۍ څخه وکوچېد. له هغو وروسته اشوکا چې د چندراګوفتا لمسی و واک ترلاسه کړ او ویې کولی شول د هند امپراتوري نوره هم پراخه کړي. هغه په 280 قبل میلاد کې په رسمي ډول د بودایي دین ومنل او د دې دین د خپرولو او تبلیغ لپاره یې ډېرې هڅې وکړې. د یونان باختري دولت جوړېدل. د سکندر مقدوني د امپراتورۍ له سقوطه وروسته هغه یوناني سرداران چې اریانا ته راغلي وو همدلته پاتې شول. دوی له اریایي ژوندانه سره بلد شول او له سیمه ییزو خلکو سره یې اړیکې ټینګې کړې. په ګډه یې خپلواک باختري حکومتونه جوړ کړل چې په تاریخ کې د یونان باختري دولت په نوم یادېږي. له یونان باختري واکمنۍ وروسته په دې خاوره کې نور خپلواک دولتونه هم رامنځته شول، لکه ساکان چې د پامیر په سیمه کې د آمو سیند هاخوا خپلواک ژوند درلود، کوشانیان چې د هندوکش له شمال او شمال ختیځ څخه راپاڅېدلي وو او له اریایي ساک قبیلو سره یې د وینې او توکمیزې اړیکې لرلې، هپتالیان چې یو ځواکمن قوم وو او د چین د ګوانسو له ایالته د خارستان پر لور یرغلونه وکړل. په پای کې له تاسو ټولو لیدونکو څخه ډیره مننه کوو چې دا ویډیو مو راسره ولیده. د ویډیو راتلونکو برخه ته په تمه شئ. مهرباني وکړئ زموږ ویډیو لایک او